عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. د منبر آواز كانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. عجبا عجبت لغفلة الإنسان. د تعلیم الاسلام رادیو قدرمنو اوریدونکو، د منبر آواز د خپرونې په سلسله کې اوس تاسو پام راړو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و اصلاحي بیان ته. په دې هیله تر اخري شیبو ملتیا وکړي. فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. محترمو عزتمنو مسلمانانو رونو، د ربیع الاول میاشته روانه ده چې موږ تاسې ورته اوله خور یعنی نومړی خور وایو. نو دې جمعه به پر دغه موضوع خبره وکړو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه مخکې د عربو کم حالات او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم مرتبه او کم عظمت دی د قرآن په رڼا کې، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند او د هغه زندگی موږ ته کم پیغام او دعوت راکوي. نو ستاسې دا هیله لرمه چې دا خبرې در اخره ښه په غور سره واوري. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته نو مبعوثه سوی، د هغه څخه مخکې عرب د جهالت او د ظلم انتها ته رسېدلې وله. د عباداتو په لحاظ سره هم د شرعي حدودو څخه اوښتې وله، د عقیدې په لحاظ سره هم در حده تېر سوي وله، د کورني ژوند په لحاظ سره هم د جهالت او د ظلم انتها ته رسېدلې وله. عبادات یې داسې وله چې د بیت الله شریفي طواف به یې لڅ کاوی، د ورځې به نارینه وکاوی، د شپې به زنانه وکاوی. دا دی د عبادت لوړه درجه ګڼله چې یعنې دوی به دا سوچ کاوی چې دا زموږ جامې یا کپړې داسې نه وي چې دا په حرام مال سره وي، نو لڅ به یې طوافونه کول. کله چې دوی دا کوله نو دوی ته به وویل سول چې دا ولې کوئ؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا. دوی به ویله چې زموږ پلارو نیکه داسې کوله، والله امرنا بها، هغو ته وایي الله ویلي وله. نعوذ بالله. الله جل جلاله ورته په جواب کې وفرمیل: قل ان الله لا يأمر بالفحشاء. دوی ته ووایه چې الله هېڅکله د فحشي او د عیاشي امر نه کوي، د عریاني حکم نه کوي چې تاسې لباسونه او کالي وغورځوئ، لڅ عبادتونه کوئ. عقیده یې دومره باطله سوې وله چې په بیت الله شریفه کې به په سوونو بتان ایښي وله. دوی به خپلې د خیر او د شر فیصلې په د بتانو په نمو باندې کوله، خپل خیراتونه صدقې به د بتانو په نمو باندې کوله، د غیر الله په نمو به یې کوله. الله به پرېښ او معاشرت یې دومره خراب سوی چې اول خو به زنانې ته دومره په به احترامي سره کتله چې د چا په کور کې به لور پیدا سوله، دا به دوی پیغور ګاڼي. کوشش به یې دا و چې ژوندی یې په مځکه کې ښخ. او کومې زنانې چې غټې وې د ښځو د نکاح په لحاظ سره د جهالت تیارې پر خوړېدلې ولې، داسې نکاحې به کولې. د یوې سره به واده کړی و، هغه واده والا چې کله به د ناجوړي څخه پاکه سوله، بیا به د خپل خاوند ورته ویل چې ورسه د پلاني سره نعوذ بالله زنا وکړه، بیا به د بل سره زنا وکړه چې د هغه څه به عیالداره سوه، د هغه وخته به خاوند نه ورکړي چې د هغه درک به معلوم سو چې عیالداره سول، بیا به دا کشنۍ د هغو په نامه. یو بله طریقه د ودو به داسې وله د نکاحو چې د یو ښځې سره به د لسو څخه کمو کسانو واده وکړي یا به زنا ورسره وکړله چې بیا به د هغه څه کشنۍ پیدا سو، نو بیا به دا ټوله کسان راوغوښتله سوله. دا ښځې به ورته وویل چې دا یو چا طرف ته به اشاره وکړه چې دا ستا زوی دی، بیا هغه د دې څه سر نه سو اړولی. یو بل ډول داسې وله چې ډېرو کسانو به د یو ښځې سره نکاح وکړه یا به زنا ورسره وکړله، او هغه ښځې به پر خپل کور باندې یو جنډې درولې وله چې خلک وله راسي، نو چې د هغه سره به نکاح یا زنا وکړله، نو بیا به چې کشنۍ پیدا سو، نو د هغه وخت یو پلزن به یې راوغوښتی چې هغه به چا و طرف ته اشاره وکړه چې دا د دې زوی دی، بیا به د هغه زوی. دومره انتهایی جهالت ته رسېدلې وله. ظلم یې داسې و چې پر معمولي خبره به په کلونو کلونو سره دشمنیانې او بدۍ وې. یعنې هغه یو شاعر وایي
वो जब जुल्म ने शोले भड़काए, जब कुफर ने फितने पिलाए, सिनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म सितम हद से गुजरा, तशरीफ मोहम्मद ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वच कला द जुल्म शोले रापोर्ट सवले, वो जब जुल्म ने शोले भड़काए, द जुल्म शोले वगड़े दले, जब कुफर ने फितने फिलाए, द कुफर खपल फितने सर वगड़वले, सिनों में अदावत जाग उठी, पसिनों की अदावत दुश्मनी रापोर्ट सवले, یو د بل سره په معمولی خبره قتلونه په کلو کلو به سره بدی او دشمنان وله چې د چا وش په د بل د مخ او به وچشله پر دې به سره بدی وله داسې یو د بل په کوپړي کې به شراب سره چشله دومره ظلم سو چې زورور وله دا کمزور خلک به انسان سے انسان ٹکرائے انسان دا انسان سره وجنګېدی پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے پامال به کله ختم به کله برباد به کله اغه ضرور خلق کمزور خلق و جب ظلم ستم حد سے گزرا چې کله ظلم ستم د حد سوا اوشتي نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا ته تشریف راوړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کومه ورځ پیدا سو ابن سعد په خپل روایت کې وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور فرمایله چې کله دی پیدا سو نو زما سه یو رڼا یو نور راووتی دومره رڼا ووتله چې د شام ماڼۍ او د شام چې کومې بنګلې او کومې ماڼۍ ولې هغې ټوله روښانه کړلې داسې روایتونه هم سته چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا سو نو د کسرا د ماڼۍ 14 بالاخانې راونړېدلې او هغه اور هم مړ سو کوم چې مجوسیانو عبادت کاوي او د ساوا د بحیري پر شاوخوا چې کومې کلیساګانې وې هغه هم ونړېدلې دا خو د ده د پیدایش چې کله پیدا سو اوس تاسې راسئ چې موږ په خپله ژبه به د نبي علیه الصلاة وسلام څه فضیلت بیان کړو موږ به د قرآن څه پوښتنه وکړو چې زموږ قرآن زموږ رب العالمین زموږ د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم فضیلت بیان کړی قرآن موږ ته دا راشي چې کم احترام کم قدر کم مرتبه فضیلت الله و محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړی وله یو نبی ته هم نه ده کله چې الله جل جلاله پر خپلو انبیاو باندې به سلام رالیږي نو د هغه نبی نوم به اخستی قرآن کې الله څه فرمایي سلام علی نوح فی العالمین پر نوح علیه الصلاة وسلام دی سلامی سلام علی ابراهیم پر ابراهیم علیه الصلاة وسلام دی سلامی سلام علی موسی و هارون پر موسی و هارون علیهم السلام دی سلامی سلام علی الیاسین لیکن چې کله چې پر خپل خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام را لېږي نو طریقه هم بدله کړه انداز هم بدل کی نوم هم نواستی داسې نه ونه چې سلام علی محمد چې پر محمد دی مې سلامي لکه څنګه چې پر دا نور تول سلام علی ابراهیم سلام علی نوح سلام علی موسی و هارون سلام علی الیاسین داسې خویلی و چې سلام علی محمد هم خبره ختم لیکن الله جل جلاله داسې نه ویله د خپل محبوب شان ښکاره کی خبره بدله کړه انداز بدل کی خطاب بدل کی الله فرمایي ان الله بشک الله و ملائکته او د هغه فرشتې یصلون علی النبی درود وایي سلام وایي رحمت لېږي پر خپل نبی باندې یصلون داسې نه چې یوارې یصلون هر وخت سلام لېږي هر وخت داسې نه چې د ماضي په صیغه باندې چې یوارې سلام ولېږي نه یصلون علی النبی پر خپل نبی باندې درود او سلام لېږي خپل رحمتونه لېږي او بیا مؤمنانو ته وویل چې یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو صلوا علیه وسلموا تسلیما تاسې هم پر هغه باندې درود او سلام لېږي دا شان زموږ د نبی دا عظمت او مرتبه زموږ د نبی موسی علیه الصلاة وسلام الله جل جلاله کوی تور ته راوغوښتی په منډه منډه باندې ورلی الله جل جلاله ورته وفرمیل وما عجلک عن قومک یا موسی ای موسی په منډه منډه ولې رالی موسی علیه الصلاة وسلام په جواب کې ورته څه وفرمیل وعجلت الیک رب لترضا ځکه په منډه باندې رالم چې ته زما سره راضي او خوشحاله سې مشر چې و کشر ته
یعنی بادار چې غلام ته آواز وکړي چې هغه په منډه منډه ورته راسي، نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې ځکه په منډه رالم چې ته زما سره راضي او خوشحاله سي. لیکن کله چې زموږ د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمبر رالی، الله جل جلاله په خپله ورته فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضا، چې زه دومره درکوم چې ته زما سره راضي او خوشحاله سي. موسی علیه السلام الله ته دعا کوي، یا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، یا الله زما سینه را خلاصه کړي. لیکن زموږ محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله په خپله فرمایي الم نشرح لك صدرك، ستا سینه موږ در خلاصه کړه. یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله ته وفرمایله چې یا الله ابراهیم علیه السلام تا خپل خلیل جوړ کړي، موسی علیه السلام د خپل کلیم جوړ کړي، یعنی خبرې دې ورسره وکړي. داود علیه السلام د پاره دې وسپینه نرم کړه، د سلیمان علیه السلام د هوا تابع کړه، عیسی علیه السلام به مړي را ژوندي کوله. زما د پاره څه دي؟ الله جل جلاله څه ورته وفرمایله چې انا اعطیناک الکوثر، تا ته مې کوثر درکړی دی، کافة للناس بشیرا للناس نذیرا للناس رحمت للعالمین، د ټول د عالم د پاره مې رحمت جوړ کې. الله جل جلاله ورته وفرمایل چې در قیامته پورې کم ځای کې زما نوم وي هلته به ستا نوم وي. آمنوا بالله ورسولي تؤمنون بالله ورسولي اطیعوا الله ورسوله من يطع الله ورسوله يطيعون الله ورسوله من يعص الله ورسوله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله من يشاقق الله ورسوله من يحادد الله ورسوله براءة من الله ورسوله أذان من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله استجيبوا لله وللرسول والله ورسوله أحق أن يرضوا. کم ځای کې د الله نوم هلته د محبوب پیغمبر د الله جل جلاله چې هر ځای خپل ذکر کوي هغه ځای کې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر ورسره کوي. کله چې د دفاع وخت رالی، کله چې کافرانو پیغور ورکړي، طعنې ورکړلې چې نعوذ بالله دا ګمراه دي، دا د ځانه څه خبرې کوي، الله جل جلاله په دفاع کې راځي، په قسمونو سره د خپل محبوب پیغمبر دفاع کوي. الله فرمایي والنجم اذا هوا، زما دې په ستارو سره قسم وي، زما دې په ستورو سره قسم وي، اذا هوا چې کله هغه سفر شروع کړي، ما ضل صاحبکم وما غوا، دا ستاسې ملګری، دا ستاسې ساتي، دا ګمراه نه دی. وما ينطق عن الهوا، دا د ځانه څه خبرې نه کوي، ان هو الا وحی یوحى، بلکې چې الله څه وحی ورته کوي هغه خبرې کوي. کافرانو پیغور ورکړي، طعنه ورکړله چې دا مجنون دی، نعوذ بالله دا لیونی دی. الله په دفاع کې راځي، په قسمونو سره د خپل محبوب پیغمبر دفاع کوي. الله فرمایي نون والقلم وما یسطرون، زما دې په قلم سره قسم وي، ما انت بنعمت ربک بمجنون، دا مجنون نه دی، دا لیونی نه دی. کافرانو خبرې وکړي چې دا شاعر دی، الله په جواب کې راځي وما هو بقول شاعر، دا د شاعر خبرې نه دي. هغه پیغور طعنه ورکوي چې دا کاهن جادوګر دی، الله په جواب کې راځي ولا بقول کاهن، دا کاهن نه دی، دا د کاهن خبرې نه دي. څو وخت وحی نه رالی، 6 میاشتې 7 میاشتې وحی نه رالی، وځنډېدې، نو کافرانو طعنې او پیغورونه شروع کړه چې ام جمیله چې د ابولهب ښځه وله هغه در دا حده وویله چې نعوذ بالله د ده شیطان دی پرېښوی، اوس خبرې نه ورته کوي، خبرې نه راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ پریشان سو، لږ د خفګان ښکاره کړي. الله جل جلاله جبرئیل امین را لېږي، هغه په منډه منډه راځي، په قسمونو سره الله فرمایي والضحا، زما دې د ساش په وخت سره قسم وي، واللیل اذا سجا، زما دې په شپه سره قسم وي، ما ودعک ربک وما قلا، ستا رب ته نه یې پرېښي، ستا رب هېڅکله ته نه یې پرېښي، وللآخرة خیر لک من الاولی، آخرت خو ټول ستا دپاره دی، ولسوف یعطیک ربک فترضا، دومره در کومه چې ته زما سره راضي او خوشحاله سي. دا زموږ د نبي علیه السلام زموږ د پیغمبر عظمت و چې په قسمونو سره د هغه دفاع الله جل جلاله کوي. د هغه د ښار قسم خوري، لا اقسم بهذا البلد، زما د په دې ښار سره الله وایي قسم وي. د دې وجې سره چې دلته د ابراهیم علیه السلام یادګار موجود دی، د دې وجې سره چې دلته د صفا او مروه موجوده ده، د دې وجې سره چې دلته زمزم موجود دی، د دې وجې سره چې دلته د بیبي حجرې منډه موجوده ده. نه وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، د دې وجې سره چې دلته ته موجوده یې،
دا زموږ د پیغمبر عظمت او مرتبه ده چې الله په خپل کلام کې بیانوي. لیکن چې کم ځای کې خبره د دین راغله، دغه محبوب پیغمبر چې الله جل جلاله د عظمت او مرتبه په قرآن کې څومره ښایسته انداز کې بیان کړی ده، الله جل جلاله څومره عظمت ورکړی، لیکن چې کله خبره د دین راغله نو دغه محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر دین باندې بیا خپلې ونې وبیولې. کله به د بدر په میدان کې په نظر راکلی، کله به د احد په میدان کې وو، کله به د تبوک په میدان کې وو، کله به د حنین په میدان کې وو، کله به د طائف په غرونو کې ماشومانو په ډبرو ویشتي پښې به د وینو سره ډکې سولې، کله به د ابو جهل دروازه ور ټکوله، کله به د ابولهب کور ته ور روان وو، کله به د عتبه او د شیبه کور ته ور روان وو، کله به د مکې مکرمې پر حجانو باندې ګرځېدي، کله به د هغو خیمو ته ورکلي، کله یو کور ته کله بل کور ته د یو ځای څخه به په ډبرو ویشتل کېدي. یو صحابي فرمایي چې وایي موږ یو بازار ته ورغلي وو، چا سامانونه اخیستله، شان یې اخیستله، چې موږ هغه منډۍ لګېدلې وله، ما چې وکتل یو سړی په منځ کې ولاړ دی، خلک باندې راټول دي، زه چې ورغلم هغه روښانه مخ، ځلېدونکی مخ داسې ځلېدی لکه د 14 سپوږمۍ. د خلکو ته ویل چې قولوا لا اله الا الله تفلحون، چې ای خلکو دا کلمه ووایاست تاسې به کامیاب یاست. لیکن هغه جاهله قوم، هغه جاهلانو به نعوذ بالله د دو طرف ته توکله ماښام به ول چې کور ته رالو زموږ به جیبونه د پیسو ډکو، د نبي علیه الصلاة وسلام به سینه د غمونو ډکو. څومره خواري، څومره تکلیفونه د دین د ژوندي کېدلو دپاره زموږ محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکښلې. دومره محنت او کوشش یې وکړي، دومره منډې وواللې، سهار و ماښام پر خلکو باندې محنت وکړي. الله جل جلاله د هغه جاهله قومه سه، د هغه ظالمه قومه سه داسې خلک ورکړه چې هغو به بیا پر مځکه فیصله کوله، پر فرش به فیصله کوله، د هغه فیصلې مطابق به الله د عرش آیاتونه نازلوله، پر هغو باندې د جنت زیرې په دنیا کې وسوله. دا د هغه محنت او د کوشش او د خواري نتیجه وله. او کله چې وفات کېدی په هغه وخت کې د دې امت غم او فکر ورسره و. د مرګ په وخت کې چې کله د دې دنیا سکلی، په هغه وخت کې زما او ستا فکر ورسره و. په هغه وخت کې د مرګ په حالات کې د امتي امتي نارې ویلې، داسې نه ویل چې زما فاطمه، زما عایشه، زما حفصه دا به څنګه سي، دا به څه چاته پاته سي، دا نه، امتي امتي، زما امت زما امت. کله چې د قیامت ورځ وي ټول انبیا علیهم الصلاة وسلام به په نفسی نفسی کې لګیا وي. آدم علیه الصلاة وسلام به هم وایي چې نفسی نفسی، نوح علیه السلام نفسی نفسی، ابراهیم علیه السلام نفسی نفسی، داود علیه السلام نفسی نفسی، سلیمان علیه السلام نفسی نفسی، ایوب علیه السلام نفسی نفسی، یوشع علیه السلام نفسی نفسی، دانیال علیه السلام نفسی نفسی، موسی علیه السلام نفسی نفسی، یعقوب علیه السلام نفسی نفسی، یوسف علیه السلام نفسی نفسی، اسحاق علیه السلام نفسی نفسی، عیسی علیه السلام نفسی نفسی. ټول انبیا به د خپل ځان په غم کې وي، نفسی نفسی. لیکن زموږ محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم به لاسونه پورته کړي وي چې یا الله امتی امتی، زما امت زما امت. نن د ربیع الاول په میاشته کې د هغه امت ته په یاد ورسي، نن د 12مه کې هغه امت ته هغه پیغمبر په یاد ورسي. نن هغه جهالت کوم چې زموږ د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتګ څخه مخکې ولو چې هغه زناوې شروع وې، نن د هغه په امت کې هغه زنا هم عامه سوې ده. هغه جهالت چې په د بتانو عبادتونه کېدله، نن هغه جهالت د هغه په امت کې بیا راژوندی سوی دي، پر درو پر مزارو باندې عبادتونه شروع دي. نن هغه جهالت چې په هغه وخت کې د بتانو په نامه باندې ذبح کولې، صدقې خیراتونه کوله، نن هغه امت د بزرګانو په نامه باندې خیراتونه او صدقې کوي. نن هغه جهالت چې کوم چې د نبی علیه الصلاة وسلام د مخه کم جهالت و چې لونه به ژوندي ښخولې، نن هغه جهالت بیا په دې امت کې راژوندی سوی دي. خلک په کور په لونو پیدایش باندې خوشحاله نه دي چې په کم کور کې لور پیدا سي، یو غم او ماتم په هغه کور کې جوړ سي. نن هغه ټول جهالتونه په دې امت کې بیا راژوندي سوي دي. نن هغه امت د نبی علیه الصلاة وسلام پر پیدایش باندې د هغه پیدایش پر منظورو باندې سره په ډلو سره تقسیم دي. څوک 12مه مستحب ده، څوک 12مه بدعت ده، پر دې باندې ټول امت سره اخته دي. د نبی علیه الصلاة وسلام اعمال د ټولو سره ورک دي.
ما او تا ته خو پکار ده چې موږ د نبي علیه الصلاة وسلام پر سنتو باندې جنګ کړی وای، موږ په هر ځای کې راولاړ سوي وای چې دا ودونه دي، په دې کې د نبي سنت در پښو لاندې سوي دي، پر دې باندې جنګ وکړه چې ځکه الله فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. الله څه فرمایلی دي؟ وما آتاکم الرسول، چې رسول تاسو ته څه راوړي دي هغه واخلئ، وما نهاکم عنه فانتهوا، چې د کوم شي څه منع کړی دی هغه څه منع سه. ما تا ته خو په دې آیات باندې عمل کول پکار دی. پیغمبر چې زموږ د پاره تکلیفونه او دردونه وړي دي، د هغه سنتونه نن د بازار په مردارو نالیانو کې بهیږي. د دې د راژوندي کولو دپاره کوشش وکړه، جنجال وکړه، د دې راژوندي کولو دپاره چې نن زموږ په غمونو پشانیانو کې د نبي سنتونه راژوندي سي. نن د هغه امت په عیاشي باندې روان دي، د کفر طرف ته روان دي، د کفر تورې ترکې په ځان کې راولي، د هغه پیغمبر ترکې پرېښي دي. په دغه باندې جنجال وکړه، په خلکو را ژوندي که. نن د هغه پر امت باندې عالم کفر داسې را جمع سوی دی، ته به وایې چې وږی پر ډوډۍ پر سرخام باندې راڅ کېږي. نن ټول عالم کفر، هغه عیسایان یهودیان چې په خپل آپس کې یو په بله پسې مړې پاته دي، عیسایان دا دعوه لري په یهودیانو پسې چې یهودیانو زموږ پیغمبر را پنسې کړی دي، د خپل نبي د قتل دعوه پسې لري. دا د دې عقیده د زموږ خو نه ده، لیکن نن هغه د مسلمان خلاف یو سوی دی. نن هغه کافران چې په کروڑاوه په خپل آپس کې سره مړه کوله، د موږ غټې دشمنۍ په خپل آپس کې ولې، نن هغه د مسلمان خلاف متحد دی. مسلمان پس په خپله کې سره اخته دی، د چا پر 12 سره جنجال دی، د چا پر ختمونو سره جنجال دی، د چا پر دې جنجال دی نبی نور دی، نبی څوک وایي بشر دی، څوک وایي نبی ژوندی دی، څوک وایي مړ دی. پر دې د نبی پر ذات باندې جنگ شروع دی، پر اعمالو باندې هېڅوک جنگ نه کوي. پکار خدا ده چې موږ د نبی علیه الصلاة وسلام اعمال په دې امت کې را ژوندي کړو. قسم په الله که چیرې یو سړی په دغه ورځ باندې 1000 پسونه الار کې که دا دومره زموږ محبوب پیغمبر خو زړه ته خوشحالي ورسوي لکه څنګه چې یو څوک په دې ورځ باندې د خپل محبوب پیغمبر سنت را ژوندی، د هغه ژوره پرېږدي، واده د هغه پر طریقه وکي، غم د هغه په طریقه وکي، کاروبار د هغه په طریقه وکي، تجارت د هغه پر طریقه وکي، همسایه‌توب د هغه په طریقه وکي، معاشرت د هغه پر طریقه وکي. په دې به د هغه پیغمبر زړه ته تسکین او خوشحالي رسیږي. زموږ په دې زړه ښه دی، بس په دا ورځو کې څه خوشحالي جوړ کړي، خیراتونه وکړه، صدقې وکړه، به الله ستا غاړې خلاصې دي. بس ته به الله شک رسول یې. شک رسول دې ته نه وایي، عشق رسول دې ته وایي چې د خپل محبوب پیغمبر هر ادا را ژوندی کی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر یو ځای باندې را روان دی، پر هغه ځای باندې نوک ووایي کستن. چا ورته چې دا نوک دې ولې ووایي؟ ول پر دې ځای زما پیغمبر نوک ولی. عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه د روم باچا په دربار کې ناست دی، ګوله ځینې لاس ور راپورته کړه، نور ملګرو ورته ویله چې دا خو د عجمیانو بادشاهانو دربار دی، دلته باید داسې عمل ونه کې. د څه ورته ویله چې د دغه احمقانو د دغه بیوقوفانو دپاره زه د خپل پیغمبر سنت پرېږدم، هېڅکله نسي کېدلی. شکان خو هغه ونه. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له یو فیصله راځي چې هغه فیصله نبی علیه السلام کړې وله نه مني، د هغه سره کمه رویه وکړه، هغه ته کمه سزا ورکړه چې یو براینام مسلمان منافق د یهودي سره پر یو شي باندې دعوه وله، یهودي ورته ویله چې درځه دا فیصله ستاسې په پیغمبر باندې وکړو. هغه منافق ورته ویله چې نه په کعب بن اشرف به یې وکړو چې هغه د یهودیانو مشر و. د یهودي هم دا یقین ولو چې نبی علیه الصلاة وسلام انصافدار دی. کله چې فیصله نبی علیه الصلاة وسلام ته راله، نبی علیه الصلاة وسلام د هغه یهودي په حق کې وکړله، هغه منافق دا سوچ وکړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر کافرانو باندې ډیر سخت دی، او ته درځه چې فیصله هغه له ویسو. هغه یهودي ته ویل درځه هغه حضرت عمر رضی الله عنه دا فیصله ویسو. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه فیصله راله، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې ورته وکتل، یهودي ورته وویله چې دا فیصله ستاسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په حق کې کړې ده او دا د تاله راوړله. حضرت عمر رضی الله تعالی ورته وفرمایله چې تاسې لږ صبر وکړئ، کور ته ځي، د کوره سه توره راواخیستله، د هغه منافق سر یې ورقلم کړي چې څوک زما د محبوب پیغمبر فیصله نه مني، د هغه په حق کې زما فیصله داد، سر یې ورقلم کړي.
نن د نبی علیه الصلاة وسلام د فیصلو سه نن د نبی علیه الصلاة وسلام د طریقو سه ټول امت مخ اړولی دي. پکار دا ده چې دا ټول علما کرام د خپل محبوب پیغمبر هغه احکام هغه طریقې په دې امت کې را ژوندي کړي او هغه دین و هغه ته وښکاره کړي. کوم شانو څه چې نبی علیه السلام منع کړی ده د هغه څه منع کړي. کوم شانو چې نبی علیه الصلاة وسلام حکمونه کړي دي پر هغه باندې راولي. د مسلمانانو په منځ کې د اتحاد او د اتفاق خبرې وکړي. د مسلمانانو په آپس کې د ورورګلوۍ خبرې وکړي. د مسلمانانو د جوړې او د روغې خبرې وکړي. د نبی علیه الصلاة وسلام پر دین باندې روان کړي. زه چې کله دا مسلمانان ته ګورم زه هم هسې نه لکه یهودیان عیسایان چې خالي هغه ورځې ورپاته دي بس صرف پر هغه ورځو باندې دی خپل خوشحالي جوړوي نور هغه خپل دین ختم کړي. هسې نه چې مسلمانانو ته صرف زموږ د انبیاو ورځې ورپاته سي نور چې کم حالات کم بازارونه کم تورې طریقې کم غمونه او شادۍ د دې د موږ وینو دا ټوله د نبي علیه السلام د لاسه ورکړي دي. الله جل جلاله دې موږ ته پر دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله جل جلاله دې موږ ته عقل سلیم را په نصیب کړي. الله جل جلاله دې یو وار بیا د نبی علیه الصلاة وسلام د سنت و هوا پر دې مسلمانانو کې وچلوي. الله جل جلاله د هدایت هوای وچلوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. د تعلیم الاسلام رادیو قدر منوریدونکو تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته واژباست چې د تعلیم الاسلام رادیو د خوا وړاندې سو. بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثير